قدرمندو زه لطفا تاسو ته یو وضاحت درکول غواړم. 10,000 تاسې دلته محصلین په دې پوهنتون کې لرئ، لکه حضرت شیخ الحدیث محترم مسلمین شیخ صاحب لطف وکړ، او موږ په ټول افغانستان کې داسې یو دارالعلوم نه لرو چې هغه کې 10,000 یو جهادي دارالعلوم کې چې د دینی علومو محصلین موجود وي. تاسې په دې پوهنتون کې 300 قدري استادان وجود لري. نو موږ په ټول افغانستان په یو ولایت کې هم داسې دارالعلوم نه لرو چې هلته 300 دغه دیني علم استادان وي. نو اسلامي امارت پوهنتون ته، ښوونځي ته، لیسه ته، ماسټري، دکتورا، لیسانس ته څونه اهمیت ورکړ. خدا نخواسته که عصري علومو سره خدا نخواسته که اسلامي امارت حساسیت وای، نو بیا دا یو پوهنتون دروازه به هم ستاسو مخکې به داسې پرانستلې او کولو به نه و. لیکن ورځ تر ورځ الحمدلله پوهنتونونو ته ترغیب ورکول کېږي. موږ خپل قدري علومو ته استادانو احترام او قدر لرو قلبا، او دای غواړو چې د دارالعلوم شیخ او د پوهنتون استاد په مابین باید دا توپیر من ختم کو، باید دا مشکلات فضا ختم شي. څنګه اسلامي امارت به عصري علومو سره حساسیت ولري؟ تاسو مورخین یې، تاسو علما یاست، په مخ د ځمکه باندې اولین د دانشګاه اساس بنیاد مسلمانانو ایښوی که نه؟ د قرطبه دانشګاه په نوم دا اول مسلمانانو د دې بنیاد او اساس ایښی. قرآن کوي راته امر پونی کوي تل نه له بدیو تل نه له بدیو تل واړې زندگی زمون د کالا خوښیو تل نه له بدیو تل نه له بدیو تل امر په تکرار کړي.